هم ده وژلې ده. ما ته یې ویې ښځې وي ستا په شا باندې شک دی. ما ورته ویل ما ته خو پته وه چې تا وژلې ده. هاي دوستانو د اختر دویمه ورځ او 15 کالو ماشومه ذبح کول. استغفر الله. لټونه د پلار خو ماته کافر ښکاري. جهالت یې را برسېره کړی دی. توتي ګله په دې معصومه خوله باندې په دې وړه ګلالۍ خوله باندې به پلار ته وي چې پاپا ته ما چېرته بوځې. دې درندې دې ناموس دې بې غیرته به ورته پته لګي نه چې څه ویلي. لټنه د پلار په سوشل میډیا یو ډرامه راښکړې ووې زما لور چا وژلې ده او ما سره انصاف پکار دی. استغفر الله. او دا شپې 12 بجې ډاله شوې ده او تازه وینه وه. تنازه شته نه راباندې چا پیسې شته نه د چا کور مې ودې لیدو توتي ګله ما ته په هغې ساعت پته وه د ده د سټایل نه ما ته پته وه چې دا دې قاتل دی د دغې مریم دې قاتل دی. د شکل نه خو پاک شیطان دی. و ظالمه دومره ښایسته میاشت وه دومره د برکتونو میاشت وه او تا پکې دا ګلالۍ قتل کړه. ظالمه کو ساتلې دې نه شوه غریب وې نه بل چاله به دې ورکړې وه خیراتي. او بې غیرته ته بیا دا خبره هم کوې چې دا د شپې په 12 بجې چا لاله کړې ده او وینه یې تازه ده. استغفر الله. تا ته پته وه ځکه بې غیرته بې ناموسه په تا به مې مور سر تړلي چې ما زوی یې راوړی دی. ته پغری ورکشه. مین خالي دا دی دوستانو چې دغې کس ته پانسي ورکړی شي او پوره انصاف دغې مریم ته میلاو شي. زما د حکومت ته پولیسو ته عوامو ته دا درخواست دی چې دغه کس زر تر زره پانسي کړی شي چې نور خلک دا چل نه کوي.